بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. نن راځو روټیټ ټول پیژنو. د روټیټ ټول په واسطه موږ کولی سو چې د عکسونو زاویې ته تغییر ورکړو، یعنې د یوه طرف څخه بل طرف ته وګرځوو یا راسته یا چپه خواته عکس وګرځوو. آر یې شارټکټ کی ده او یا خپله راځو ټول ته ټول سلیکټوو چې اوس موږ سلیکټ کړی دی. راځم دلته چپه کلیک نیسمه، عکس ګرځوم. عکس ګرځي خو په غیر منظم ډول ګرځي. که زه وغواړم چې عکس یې 15 ډګري وګرځي نو شفټ نیسم. اوس به موږ دلته لوړ ووینو چې عکس 15 ډګري وګرځېدی. بیا زه کلیک نیسم، بیا شفټ نیسم، بیا چې کوم مخ وګرځوم 15 نور پرې اضافه کېږي 30 ډګري کېږي. که بیا حرکت ورکړم 45 ډګري سي. زه غواړم چې بېرته ریسیټ کړمه. د اسکیپ بټن په واسطه باندې کولی شم چې ریسیټ کړم، او هم که راسم دلته ریسیټ بټن نه وم هم ریسیټېږي. که چیرې موږ ډېر عکسونه یا ډاکومنټونه خلاص کړي وي نو زه غواړم چې هغو ته په یوه وار سره حرکت ورکړم، چپې یا رسې خواته. نو بیا راځم دغه روټیټ آل وینډوز وم. کوم وخت دغه چک باکس یې کړمه، که زه ورته کلیک ونیسم چپه کلیک، شفټ نیسم، حرکت ورکوم. اوس به موږ وګورو چې ټول عکسونه به ګرځېدلي وي. زه یې بېرته ریسیټوم، خپل عادي حالت ته یې ګرځوم. او په دې سره کولی سو چې په خپله خوښه باندې اندازه وټاکو. مثلا زه 50 لیکم، انټروم یې، خو دا واره به یو عکس ګرځېدلی وي، نور نه ګرځي. دا و روټیټ ټول.